په فرض چې نه غسل کولی شي. غسل دا درې فرایض دي، غړغړه او پوزه ترول دا سنت عمل له د وجه یا څه مسله رااله څه مسله رااله هغه 24 غنټو اعتکاف کوي، مغرب ته مغرب اعتکاف کوي او د رمضان نه علاوه او روزه بم نیسي صرف 24 غنټه امبه عام بم نه لامبه او یا لوی بولو ته کینی هغه وخت د درې لوټه پسان باندې واړی نو بیا مطلب دا درستی او ته کما ټوټي ناغي باندې لاس وینځي چې عام طور باندې په جمعات کې کمزې کې موس کیږي کمزې چپړې پرتی دي دا حدود نه ده. محراب دا باری اکثر اوس علماء ودا دا مسله چې به تاسو ضروری خبره کول شي نو دي خنداګانې بړکاګانې په جمعات کې شروع کړي ډاکټر کالونی یورپ امریکا لندن فربوري انګلیش خپل وای نو قرتونه دا به کور کې ستاسو ټیک شي زنګ ودري خارجي داخلي جسټس قل الله احد لنه ورزي. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم تاسو هوست واجد الله. نن زه د مفتی اسماعیل تورو صاحب زه تر راغلی ما او د دینه د اعتکاف په حواله سره تاسو کوم چې اعتکاف کې کومه کسان کې نستل شي سونه عمر د دې لپاره پکار دي او د دې سونه مسائل دي د ټوټل مسائل بل دیونه تاسو کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب د اعتکاف حواله سره اعتکاف دا لفظ چې دینو دا د عکوف نه اوته ده. عکفه معنی دا ټهرنا، نو اعتکاف معنی دا د الله د رضا لپاره په جمعات کې ناستا او د آخرت فکر او د قبر فکر او خپل فکر د ټول عالم فکر چې خلکو کې دین څنګه راشي، ما کې څنګه دین راشي، زه څنګه د ګنا نه بچ شم، دې ته وایي اعتکاف. نویت الاعتکاف اغنیت چې دی دا ضرور نه دی، دړه نیت کافی د الفاظ قرآن حدیث کې نشته. وبصوم غدن نویت من شهر رمضان دا نیتم نشته، پړه کې نیت کافی دی. دغه شان په جبه سره د یو منځ نیت کول، دا نیت کول په جبه سره دا مطلب دا چې دا لازم او ضرور نه دی. په جبه سره نیت کول دا د هغه کس د لپاره مستحب دی چې کم کس شکی مزاج وي چې زر د خپل کار شروع کی. او اعتکاف په جمعات کې کیږي او خزب په کور کې اعتکاف کوي او چې څوک اعتکاف وکي نو د یو ورځ اعتکاف ثواب دونه دی چې لکه د او د جهنم په مابین کې ډیر زیات خندقونه وکنستلی شي، گویا کې چې د جهنم نه ډیر زیات لري شي. او حضرت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته الله وی چې وطهر بیتی چې زما دا کور صفا کې، زما دا کور صفا کې د چا د پاره للعاکفین د اعتکاف کوونکو د پاره زما دا کور صفا کا. اعتکاف په عام خلق کوي خو ابراهیم او اسماعیل ته وی دا کور صفا کا. تاسو اندازه ولګوئ نو د اعتکاف ډیر زیات اجر دی، ډیر زیات ثواب دی. کدا علاقې نه د کلی نه یو کس کې ناس دغه کافی ده. او که یو کس کې نه ناست نو ټول چې دی نو ټول محله لکه د سنت نه چې مطلب دا چې هغه رستو شو ټولو تبا هغه عمل چې هغه سنت مؤکده ده هغه د محله والا پرې خود ناغي په دې کې کینی. که اعتکاف نه څوک پاسې ده یا مات شو یا د خزه محور رااله نو صرف 24 غنټه اعتکاف پکې چې اسو ورځ اعتکاف هم مات شو. نور کستا سم مسلوي ته پوس کول شي لګرتم میتھس جیولوجي سوشالوجي دې پرنګ سونه مهنت کو نو دین د لپاره مهنت وکړه. دغه مسائل دي جمعې پر ځم نه لامبه عام بم نه لامبه اعتکاف کې الا کته بیماریږي کو نه لامبه بعض داسې کسان ناغي لامبل شي ابا به طور علاجي یا ک لامبل غواړي نو کله چې وړو یا لوی بولو ته کینی هغه وخت د درې لوټه پسان باندې واړی نو بیا مطلب دا درستی او صحیح دي. دا اعتکاف مسلې دي لپاره عمر دا چې هغه بالغ وي خو بالغ سره چې دا غیر راغلی وي ځکه چې داسې الک چې هغه حسین وي ناغه بزرگان په تبلیغ کې نه برداشت کوي. نو مطلب دا چې دا سه الکی چې ینګي او بالغی ناغه کې نستی شي خو شرط دا ده چې هغه ګیره بریت راغلی وي او
بل خبر دادا چې دا خلک اعتکاف کې لامبي بے ضرورته لاس وینځل لزی نو بلکې ضرورت ته ته بم نزي یعنی چې مطلب لاس وینځي لاس خاشو پټیشو به پر دې پاک کی یا د جمعات نه چې نږدې وته کما ټوټي ناغي باندې لاس وینځي هغه باندې لاس وینځي خو د جمعات نه ورپسې بار نوزي نه د مؤذن کمرې ته بزي نه د امام کمرې ته بزي نه به جمعات نه بار حدود نه بنوزي جمعات حدود دي که تاسو لږ پکې وویلې حدود هغه د چې عام طور باندې په جمعات کې کم ځای کې موس کیږي کم ځای چپړې پرتی دي دا حدود نه ده محراب دا باری اکثر او دغه شان کمرې دا باری دین او بار نوزي او په خوا به خلکو بالکل خبر نه کولې خولې به پرچی وي زم هغه خو اوس علماء و دا مسله چې به تاسو ضروری خبره کول شي نو دې خنداګانې بړکاګانې په جمعات کې شروع کړي بد خبره بالکل چپ په اشارو خبره کوي بے ضرورت لا یعنی فضول گفتگو سیاست ټچ موبایل د بس خپل قران تلاوت نمخ کې بلکې خپل تجوید ټیک کې اچانک واجد الله به دا ډېر اهم خبر تاسو ته کوم تاسو ټول غور سره اور چې انګلیش کی سپیچ اور سپیک انګریزوں کی طرح قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح اقرأ القرآن بلحن العرب واصواتها قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے نو خپل قرات او تجوید ټیک کې تلاوت کوي او تجوید مو غلط ته رائټینګ ډاکټر کالونی یورپ امریکا لندن فیبروري انګلیش خولي وای نو قران هم خولي وای د دې لپاره ما کلیپس هم جوړ کړی دي تجوید اما نو غواړي نمبر د تویما او آډیو کلیپس هم ما جوړ کړی دي ناغم ما نو غواړي گھر بیٹھے بیٹھے قرات تجوید الف ب ت ث ح قاف دا د مو سبق او لسورتونه جنازه سبق دعای قنوت لسورتونه دا به کور کې ستاسو ټیک شي زنګ ودري خارجي داخلي جسټس قل الله احد لنه ورزي زنګ حکمران انګلیش کې بهترین تقریر کوي او د عربی یو لفظ نشي ویلې دا انګریزان خو نه دي مسلمانان دي نو دا قرات تجوید دا کلیپس ما جوړ کړی دي اما نو غواړو قرات تجوید چې دا ټیک کې 0311 444 0006 په دې باندې دا تجوید کلیپس مانو غواړي په واتس اپ تاسو له درو ولېګم گھر بیٹھے بیٹھے آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی او په دې ضرور مطلب دا چې عملو کې دا قران چې دا ټیک کې څنګه سکول ته سب داسې مسائل جوړي کې نه چاته ضرورت دی د کور نه وځي یا اوس تاسو د لمبلو خبره وکړه اوس چاته ضرورت شي د لمبلو هغه بیا سکي بسم الله الرحمن الرحیم چې چاته ضرورت شي نو هغه غسل په فرض شي نه غسل کولی شي غسل کې درې فرایض دي یو پر خلق کې او بواچول یو پر پوزه کې او بواچول پورا بدن لمدول دا درې فرایض دي غړغړه او پوزه ترول دا سنت عمل له په دې عمل کوو همیشه په کړه خو رمضان کې په نه کوو او یو کس اعتکاف مات کی د جنازې د وجه یا څه مسله رااله څه مسله رااله هغه 24 غنټو اعتکاف کوي مغرب ته مغرب اعتکاف وکړي او د رمضان نه علاوه او روزه بم نیسي صرف 24 غنټه زه تاسو مفتی صاحب نو د دوباره راځو د مفتی صاحب نو نور حواله سره سپیشلی د اختر په حواله سره باندې دیونه تاسو کو داغه پوری ماته اجازه راکړئ د الله پامان